السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو کم ملګري چې زما دې وخت کې غږ اوري زه هغوی ته اسانې طریقې څو د یوټیوب د 2 کالو د تحقیق نه بعد چې کوم زما کومه تجربه وشوه نو ملګرو زه تاسو سره دا خبره شیر کوم چې د فیسبوک په ډیر کړاو او ډیر استعمال باندې هیڅ هم نه راځي کم ملګري چې زما دې وخت کې غږ اوري هغوی که شاعران ملګري دي که داسې نور ما سره تعلق لرونکي دي یا سټوډنټان دي یا ټیچران دي هر قسم شعبې سره چې تعلق لري د هغوی دپاره زه دا ویډیو کوم چې تاسو کم از کم په فیسبوک کې کومه پبلیسټي کوئ یا تاسو ټایم ضایع کوئ نو هغه هسې بې ځایه ځي بهرحال د یوټیوب چې کوم ګایډلاینز دی او کوم سیستم دی نو ډېر ښکلی سیستم دی هر تاسو وکتل هر عالم چې دی کوم تکړه عالم دی هغه یې پې ځان له چینلې کولاو کړي دي او تقریبا چلی یې او داسې هر قسم تاسو وګورئ نو تاسو چې څه کار هم چاله ورځي او لږ ډېر وخت ورسره وي کم یو مت هم ورځي یا فرض کړه یو سړی ټیلر دی نو هغه د ټیلرۍ دپاره ځان له یو چینل جوړ کړي په هغې باندې هغه خپل ویډیوګانو اپلوډ کوي او خلکو ته طریقې ښایي چې جامې څنګه ګنډلی کېږي یا داسې د چشمو پریمونو کې شیشه څنګه اچېږي یا داسې ټوپای څنګه جوړېږي دا کوم پکول چې ما په سر اچولی دی یا داسې نورو څه بل طریقې تاسو وګورئ او ولې خیر د سرچ کوئ نو تاسو ته به اندازه ولګي زما د خبرې مطلب دا دی چې په فیسبوک باندې موږ نه ډېر وخت ضایع کېږي او اخره کې چې پیج جوړي یا بلاک شي یا نوره مسله پې وشي نو په یوټیوب باندې راشئ د پیسو ګټلو یو ښه طریقه ده بل کچن د پخلي چل چاله ورځي هغوی پې د دنیا پیسې وګټلې په پخلي د پخلي هغه طریقې ښایي یو طریقه تاسو د دمپوخ وګورئ دمپوخ پخئ یا ریچې پخئ هغوی ناستي بس ټول خپل کارونه کوي ماسخوتن ناشي بس هلکه نن ریجې پخو یا دمپوخ پخو زما د خبرې مطلب دا دی چې هر کار تاسو له راځي هر یو کار تاسو هنر شته ما پکې وکتل پینټران دي دومره ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړوي او هغوی ورکوي او بیا خلکو ته طریقې ښایي چې دا به داسې کړي دا به داسې نو یو ښه طریقه ده یو د دې دور سره تلو یو ډېره مزیداره طریقه ده که تاسو چېرې خواهشمن یئ او چینل جوړوي نو د دې نه پس ویډیو به زه ورکوم هغې کې به زه د چینل ړومبی چې کوم د ړومبی قدم دی د چینل جوړولو بیا به زه تاسو ته ښیم چې په هغې باندې چینل به څنګه جوړو هغې باندې به بیا هغه واچ ټایم څنګه برابرو سبسکرایبر به څنګه برابرو ټولو مینوالو لپاره زه دا ویډیو راړم د دې نه پس ته نو هغه به تاسو ډیټیل سره وګورئ او که هغه ویډیو تاسو نه ګورئ د دې ویډیو کتو دغه جواز پاتې نه شو هغه بیا تاسو دا ویډیو هم سکیپ کولی شئ که ستاسو خوښ نه زما دا خبره بله که تاسو وایئ نو د نمونې په طور زه تاسو ته 3-4 خبرې داسې کوم ساده طریقه تاسو انګلیش کې ورکئ په یوټیوب کې چې هاو ټو بوائل واټر پانی کو کس طرح ابالا جا سکتا ہے په ملیون ویوز په هغې باندې راغلي دي لکه تاسو حساب وکړئ اوبه باندې څنګه یشئ نو په چوله باندې کېږي او اور ورته کې په تیزه کې واچئ یا سلوخي کې داسې واچئ اور ورته کی هغه تاسو ورکئ هاو ټو بوائل واټر پانی کو کس طرح ابالا جا سکتا بس دا دوره اسانه طریقه او هغې باندې میلیونونه بس بیا تاسو له چې هنر درځي که یو پکې ما وکته هغه د سټیلو رنګان داسې جوړوي د سټیلو او د هغې نه ګوتمې جوړوي او غمي پکې بندوي او داسې کسان ما وکتل چې هغوی پې کورنۍ ټوټکې ورکوي داسې کسان پکې هم شته چې هغوی پکې خپل حکمت چلوي ډاکټران هم پکې شته انجینیران هم پکې شته چې هر شعبې سره څوک تعلق لري نو هغوی پکې ځان له چینل جوړ کړی علماو وګورئ تاسو نن سبا نو علماو پکې ډېر ښکلې غټې چینلې چلیږي ډاکټر ذاکر نایک ته وګورئ سب الله کسان دي که شاعر ملګری زما هغه خپل اواز رسول غواړي ورسره ګټه هم غواړي چې یاره زه د یوټیوب نه نو په 6 میاشتو کې چې خو په اسانه باندې پیسې ګټلی شي 6 میاشتو کې زما د خبرې مطلب دا چې 6 میاشتو کې
د یوټیوب چینل چې کوم دی نو هغه مونیټایز کیږي یقینا ما په ټرای کړی خو هغه چینل زما لا پټ دی اما چاته ښکاره کړی نه بل مې روان کړی هغه نږدې دی نو که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو اول خو زما دا چینل سبسکرایب کړئ او لایکس کمنټس او که څه تاسو کول غواړئ ما نه ما نه دي کې تاسو کوي د دې نه پس زه ویډیو تاسو ته کوم ان شاء الله هغې کې به تاسو ته د ویډیو چینل د جوړولو طریقه ورپسې تر اخره پورې پیسو ګټلو پورې به زه تاسو له هغې کې ټپس در کوم د پښتنو ملګرو لپاره د بلې ښې ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام